ماشاءالله ډیر زبردست موسم دی. موږ د کلي ډیر ښکلی ماحول دی نن او موږ یو په شنګله کې او بیا په لوڼۍ کې ډیر ښکلی زبردست موسم دی دلته کې او واوره وریږي او بس دا دویم ځل دا واوره کېدو واله تقریبا یو ځل شوي وه او دا دویم ځل ده او ډیر زبردست واوره وریږي او ډیر ښکلی ماحول دی. تاسو کتی شئ لیدونکو ته زه بالکل هرکلی وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د حنیف الله ټیکنیکل یوټیوب چینل نه مخاطب شوم، لایو راغلی یم. تاسو دا کتی شئ دا ډیر ښایسته ښایسته ځایونه دي او ماشاءالله موږ سره بالکل ډیر زبردست علاقې دي دلته کې او دا خو اوس واورې شوې نو واوره کې د هر څه داسې ګډوډ ښکاري. تاسو بالکل موږ سره مخاطب شئ او تاسو انجوای وکړئ، دا واورې پکې انجوای کړئ. موږ سره ډېر ښایسته ښایسته علاقې دي بره او د دې د وجې نه اوس حالات بالکل داسې لوړه ده، نو د دې د وجې نه هغه هر څه بالکل بدل ښکاري او د لوړې د لاسه زمونږ هغه ویډیو لږه خړ خړ راځي او بالکل بدل بدل راځي او تاسو لیدونکو ته زه بالکل هرکلی وایم چې یاره تاسو زمونږ لایو وګورئ. نو ډېر زبردسته ویډیو مو جوړه کړې ده. دا د مخې ته به ځو، تاسو وینئ دا زموږ د کلي ماحول دی او شانګله ده، په شانګلې کې بیا لوڼۍ ده، په لوڼۍ کې بیا زموږ کلی دی. بس د مزو ژوند دی اوري او بس ډېر ښکلی انجوای تاسو کولی شئ. ډېر زبردست حالت دي. دا زموږ د کلي ماحول دی.